اخیستې ده که نه؟ بس همونګه راخیستې ده. بس دا وګورئ او پیسې بس موږ لاله راغلو. دا راته ووایه چې دا ور چې د کلاو کو بیا دې دا ماشوم دا و ور موږ کلاو راغلو اواز هم ورکړو. او دا دغه ور یې څنګه کلاو هغه په ایماندارۍ کتلې خبرې ورځه دې زه اواز او وړوکی و بیا هم راښکته ونیوی نیم خبر دی هلک ایندا یې کوالې چې ته چېرته وم اینې دغه هلک کوالې ویډیو کړې ده وګوره. دا دروغ وایي اوس تاسو مونږ په خوله یقین بیخي نه کوئ خو ته به هغه مونږ به قسم نه کوو ته په قسم لاس کوې چې مونږ تا راپرځولې زه بچیا زه ستا بچی نه یم زه داسې انسان بچی نه کېدم مونږ ګناهګار یو که نه مونږ ګناهګار یو که نه خو بچیا خیر دې ته ووایه زه ستا بچی نه یم الله په دې وایي زه خیر بسم الله الرحمن الرحیم بیدره کلی کې میاګانو کې کلی په چم کې ولاړ یم میانور کور دی او په دې کې نن داسې یو واقعه میا نوراني کور دی او داسې یو واقعه پکې راغله چې دا کور زنانه چې دي ډاکټر په غرض باندې هسپتال ته تللی او یو ماشوم چې هغوی سکول ته تللی دا زنانه تاسو یې نه یي دا درې واړه دا شکلونه هم بالکل داسې دي لکه ښه کره ښځې دي او د وخت ډاکوانې دي داسې به ورته ووایو دا سونم تاسو په لاس کې نه دا رنګ هات په دې کور کې نیوی شوی دی زما سره زموږ دا وراره دا ماشوم د سکول نه چې کله راغلی دی خپل ورې کولاو نه دی ته تاله لګېدلې وه بهرحال دی چې کور ته په ترکه راتلی وم ترکه ورغلې چې واپس کور ته راتلم نو د ټاله ماته شوه ښه دی چې راغی نو ورته تاله لګی بیا ترکه راغی تره نه چې واپس د خپل کور ته راتللو نو ورته تاله چې وه هغه ماته شوه دی چې کور ته څنګه راننوتو نو دا زنانه دې کور ته رانوتې دي تاسو به دې فوټیج کې وینئ چې دغه ماشوم موږ ته دغه ځای هم ښایي دا زما سره دی او دغه الماري چې ده دا کولاو شوې ده باقاعده دا سونه تاسو وینئ دا سونه دی جی او دا په خپله مې اعتراف کوي چې موږ کور ته راننوتي یو موږ سونه نیولې ده خو هغه حکومت هغه ادارو ته زه دا وایم چې یو سړی رنګ هات ونیوی شو باقاعده دغه ویډیو چې دا موجود دی دا دلته کې باقاعده اوس په یو فرامن طریقه کې په دې کور کې د رونو دا ټول یو خاندان دی دوی ګیرې کړي دي پولیس ته هم اطلاع شوې ده خو تر اوسه پورې ګنټۍ ونیمه وشوه پولیس رانللو باقاعده دا زنانه چې دي د دې څیز اعتراف کوي چې موږ اغلا کړي ده او کمبلې چې دي هغه خرڅوي او بیا دلته په کلو کلو باندې ګرځي او دا یو واقعه نه ده داسې ډېرې واقعې شوي دي اوس ګورو چې یاره په دې کې پولیس څومره خپل کار کولی شي او عدالتونه څه کولی شي رنګ حد ته دغه سونه ورسره د درې دي باقاعده هغې له پکار دی چې د دې انویسټیګیشن صحیح وشي او دا پولیس ته حواله شي د دې خلکو وینا هم دا ده که چیرې موږ ته انصاف میلاو نه شو دا د پولیسو کار و موږ پولیس ته دا حواله کړې خو که اوس پولیس په دې کې پرچه په صحیح طریقه باندې ورکړي او عدالتونه به دې کې فیصله صحیح وکړي نو داسې به وشي دا به یو عبرت پاتې شي د پولیسو انتظار باندې و چې پولیس راشي چې هغه مخې ته څه کوي او دلته غلاله راغلې نه موږ د کمبلې ممبلې قرصو نو تاسو سره چې په لاس کې سونه وه هغه سونه د کوم ځای نه راله راوړه سونه راوړه خوله یې لاس درکړه تاسو سره چې سونه وه سونه د کوم ځای نه راله بس چې تاسو موږ کړې ده موږ تاسو نه معافي غواړو نه هغه سونه نه غلطي شوې ده بس موږ تاسو نه معافي غواړو څومره غلاګانې ونورې کړلې څومره رښتیا رښتیا وایه په کوم نیت راغلی دلته کمبلې خو ستاسو باندې دا خرڅو بس دغه منیاري خرڅو دې ټول کلي کې ګرځېدلي په دې کلي باندې راغلل وسره دا راته ووایه نورې سره څو زنانې دي یو هم نشته او سړي سره په الله دې یقین نه کنه په موږ ګناهګارو دي نه موږ ګناهګارو په تاسو په موږ یقین نه کوي موږ هم دا درې کسان ټول کلي کې وګرځېږي سړي سره څوک دي سړي سره څوک دي څو سړي دي دلته کومه ورځ چې تاسو راغلي غلاګانې وکړي نم نه کړی او کوم ګاډي کې راغلي دلته هم داسې سوارلو کې راغلي سوالو کې راغلي او درې واړه د پېښور یې درې واړه د قسم نه موږ په درې واړه د پېښور یې پېښور یو بالکل او خبرو کې رشتہ دار یې نه موږ څه گاونډیان یو سکول نه راغلم بهر ګیټ ته ټاله صحیح شو زه لاړم پورې خپل ترکه را چې واپس رانم دلته ټسو شو چې ما ګیټ کولاو کو دا هغه ګیټ ټاله ماته وه بیا دلته دا پیچونه دي دا مات شوي دي دا ختې دي دا پیچونه بیا دې چې راغلي بیا دلته دا الماري ده
دی الماري ته ځان له ټالو دا ټاله ختي ده دا ماته شو ده په دې الماري کې سونه پرته وه 4 تولې سینو او روپۍ وې هغه نشته ما یو ولیده صحیح شو هغې زما نه دغلته په ګیټ کې منډه کړه او چې زه بس ووتم زه 3 واڼو په شریک راونیوم هلته یې هم والی یم هم راباندې راغل وې او چې دې خپل تره زوی ته مې اواز وکړو ده ته مې چغه وواله نو دی راغی سونه د دوی په لاس کې ویډیو شته علیکم زما نوم اسیب ته په بېدرم یاګانو چم کې زمونږ دا واقعه وشوه دې هلک اواز وکړو چغې والې دا مې تره زوی دی دې هلک چې دی که نو په دې هلک باندې دغه 3 چنګڼیانې له پاسه ناستې وې سونو سره مونږ کولیام ونیوه دا پې ناستو زه لاړم ما په هغو باندې غزارم وکړو دی مې راخلاص کړو په دې کې دا بله زنانه ولګېده دې بلې چنګڼۍ له یې سونه ورکړه او دې کمرې ته یې دنده راوړه زما سره باقاعده ویډیو شته ما ویډیو هم کوله چې ما راواغسته دا دلته راووته ما ته یې ویل دا موږ له سړي راکړلی او دا پیچکس هغه شی پیچکس پروت دی هغې ما نیم دا هر څه کول او کړلي نو موږ چې راووتو نو زما راتره بیا راووت دی راووت هغه راووت دو بهر ته ووتو نو دغه خبره ده چې کور کې څوک نه و موږ ګاونډیان یو زموږ تره کور دی 3 زنانې 2 سر نورې بهر وي خو هغه وتښتېدې کالی برآمد شوی دی روپۍ غیب دي میانور ته میانور نوراني هغه باغواني دی باغ کې دي دا هسپتال ته تللي و ډاکټر له دا کور خوښی دی لکه کور خوښ و بالکل دی هم د سکول نه راغی په دغه ټیم باندې